چې څوک هم د جمعې مونځ نه کوي قانون هغه ته به 2 کال سزا او 10 لک روپۍ به هغه نه اخیستلی کېږي. یار دا قانون چې دی نو په ملیشیا کې پاس شوی دی که نه، ځکه چې دا په 2001 کې چې دی نو دا هم پاس کړی، خو په هغه کې بیا هم رعایت و. 3 جمعې به چې چا مونځ ونه کړو، 3 جمعې به چې دا جومات ته لا نړو د جمعې مونځ له، نو دا به چې دی نو بیا ګرفتاراوه. اوس چې دی نو اوس قانون چې دی نو ډېر سخت کړی دی د ملیشیا حکومت چې دی نو په هغه باندې په 2025 کې دی نو دا قانون ډېر زیات سخت کړی دی. که چې څوک هم مونځ ونه کړي، یوه جمعه مونځ ونه کړي، نو به ډایرکټ چې دی نو جیل ته وړلی کېږي، 2 کاله په جیل کې تېروي او 10 لک روپۍ چې دی نو دا به ورکوي. ملګرو دا چې دی نو په ملیشیا کې دا قانون چې دی نو پاس شوی دی یار، تاسو به مکمل طور باندې حیران شئ. په ملیشیا کې چې کله دا قانون پاس شو که نه، د ملیشیا چې دی نو وکیلانو دا خبره وکړله چې دا بیا په اسلام کې زور زبردستي نشته دی، تاسو چې دی نو دا قانون مه لګوئ. او بیا هم د ملیشیا چې کوم حکومت دی هغه په دې کلک ولاړ دی چې دا قانون به تر هغه پورې وي چې د څو پورې د دنیا قایم وي. ملګرو دا د ملیشیا حکومت چې دی نو دا قانون چې دی نو اوس جاري کړی دی. جمعې مونځ چې چا نه کوي که نه، نو هغه دپاره یو پوسټ چې دی نو هم تیار شوی دی، یو پوځ چې دی نو هم تیار شوی دی چې هغه به دغه نګراني کوي چې څوک هم د جمعې مونځ نه کوي، نو هغه به ډایرکټ دغه پوسټ به پسې راځي او دا به وړي. ملګرو کال سنټر یې ولا هم په ځګي باندې لګولي دي چې اوس یو کس چې دی نو د جمعې مونځ نه کوي، هغه هسې ګرځي، نو هغه چې دی نو هغه کال سنټر ته به ته ځي او ته به ورته کال کې، نو ډایرکټ به پسې پورس راځي او هغه چې دی نو بالکل جیل ته وړي. ملګرو دا چې دی نو نوی قانون دی، دا چې دی نو په ملیشیا کې نوی قانون راغلی دی، د هغوی د اسامبلۍ نه دا قانون پاس شوی دی. ملګرو او دا د هر یو کس دپاره دی، د هر یو عوام دپاره دی، د ملیشیا د هر یو کس دپاره دی، یوازې نه چې د خاص خلکو دپاره دی، د هر یو کس دپاره دی. دا قانون چې یو کس مونځ ونه کړي نو به ډایرکټ وړلی کېږي، که دا مالداره کس وي، که دا غریب وي، که دا هر قسمه خلک وي. ملګرو او بیا چې دی نو که نه دا قانون چې دی نو مکمل طور باندې اوس پاس شوی دی او اوس چې دی نو هغه خلکو دپاره پکې رعایت شته چې اوس د چا بیمار وي که نه، یا څوک پخپله بیمار وي هغه نشي تللی، او یا د چا بیمار وي نو هغه خلکو دپاره پکې رعایت شته دی. او چې څوک د قصده په کور کې ناست وي مونځ نه کوي که نه، نو هغه د خلکو دپاره دا سخت قانون دی. او ملیشیا حکومت چې دی نو دا اکشن پرې اخیستی دی، دوی دپاره خپل فورس تیارېږي که نه، او دغه فورس به چې دی نو دوی دپاره به کال کېږي چې څوک یو کس ویني چې هغه د جمعې مونځ ونه کړو، نو هغه خلک چې دی نو رینګ به ورته کوي، کال سنټر یې لګولی دي، نو هغه دوی ته چې کله رینګ وکړي نو دوی چې دی نو فورس به پسې راځي او دا به چوتۍ او دا به چې دی نو جیل ته وړي. ملګرو دا قانون په ملیشیا کې راغلی دی. دا موږ د ځان نه دا خبرې نه کوو، ځکه چې دا چې دی نو په اسامبلۍ کې دا قانون پاس شوی د ملیشیا په اسامبلۍ کې، دا پکار چې په پاکستان کې هم راشي، ځکه چې په پاکستان کې هم ډېر خلک چې دی نو د جمعې مونځ نه کوي، نو پکار چې په پاکستان کې هم داسې قانونونه راشي، داسې سخت قانون راشي، نو چې داسې قانون راشي نو دا ټول خلک به چې دی نو جوماتونو ته ځي. ځکه چې د ملیشیا حکومت دا خبره کوي که نه چې کله یو کس جومات ته لاړ شي که نه، نو هغه سره مینه محبت زیاتېږي، د خلکو سره میلاو شي، او چې خلکو سره میلاو شي دې سره مینه محبت زیاتېږي. دا موږ د ځانه نه یو لګیا که نه، دا چې دی نو د ملیشیا حکومت چې دی نو په اسامبلۍ کې دا قانون پاس کړی دی. ملګرو آیا دې قانون په باره کې تاسو څه وایئ چې آیا د قانون یې پاس کړی دی که نه، چې دا یې ښه کار کړی دی او که نه دی؟ ځکه چې وکیلان چې دی نو هغه دا خبره کوي که نه چې په اسلام کې زور زبردستي نشته دی، زور زبردستي نشته دی، که چا نه قضا شي نو تاسو ورله سزا مه ورکوئ. ملګرو وایي الله پاک به ورله سزا ورکوي. او ملیشیا حکومت چې دی نو هغه په خپله د خبره باندې ولاړ دی چې دا قانون په 2001 کې پاس کړی او په هغه وخت کې چې دی نو 3 جمعې چې دی نو په دې کې رعایت و، لکه 3 جمعې چې دی نو څوک به جومات ته لا نړ، نو په 4مه جمعه به هغه نیوه. اوس چې دی نو ډایرکټ به چې دی نو یوه جمعه یې قضا کړله مونځ یې ونه کړو، دا به ډایرکټ چې دی نو جیل ته وړلی کېږي، 2 کاله جیل او 10 لک روپۍ به ورکوي. ملګرو په دې باره کې تاسو څه وایئ چې آیا دا قانون پاکستان کې پکار دی او که نه دی؟ پاکستان کې هم داسې قانون راشي نو ښه به وي. ملګرو